ښه دی اسانۍ خو په بازار کې ښه پریمانې دي ته کم یې خوښۍ خو په بازار کې ښه پریمانې دي ته که نه خیر دی د یوې پر ځای به دوې خورم زه د خوب ګلۍ خو په بازار کې ښه پریمانې دي ستا په شان خواږه ویندویان پکې غږېږي نه ژوند مې رسنۍ خو په بازار کې ښه پریمانې دي ستا په شان نه دي که نه غمې دی په دې ځای کې مړې جینکۍ خو په بازار کې ښه پریمانې دي ولې ما اقبال لیونی نه تړی ازاد ګرځم پړي هتکړۍ خو په بازار کې ښه پریمانې دي د شاعرانو د پاڼې قدرمنو لیدونکو اوریدونکو سلامونه نیکې هیلې احترامات مینه او محبتونه ومنئ تمه ده روغ جوړ او خوشحاله به وئ قدرمنو لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې په دغه پروګرام کې موږ د شاعرانو ورونو سره د دوی په شعر شاعرۍ شخصي ژوند او نورو بوختیاو خبرې اترې کوو نو په دغه برخه کې نن زموږ سره د تل په څیر ځوان او خوږژبی شاعر شهید الله اقبال صاحب دی قدرمنو راځو د اقبال صاحب څخه به څو ښکلې غزل اورو ژوند به یې پوښتو او کوشش کوو چې څو پوښتنې م ترې وکړو اقبال صاحب زموږ د شاعرانو درې په پاڼه کې درته ډېر زیات ښه راغلاست او هرکلی وایم ستړی مه شه ډېره زیاته مننه او مینه قدرمن پاچا صاحب تاسو ته سلام او مینه وړاندې کوم تاسو ته ستاسو کمرمین ته او د شاعرانو درې پاڼې لیدونکو ته لوستونکو ته اورېدونکو ته ټولو ته بیا هم سلام او مینه وړاندې کوم هیله ده چې دوی به ښه او خوشحاله وي ډېره زیاته مننه اقبال صاحب هم مسافر او وطنوال ملګري دي په هغه سکرین باندې ویني که دې خوښه وي راځو په لومړۍ کې یو غزل درڅخه مهرباني اوس نو مسافر وروڼه د خدای اعلی د دوی منګولې ډکې کړي خدای د خپل وطن کې ورته کاروبارونه پیدا کړي نو غزل نه مخکې یو څو بیتونه وایم هغه به زما مسافر وروڼو ته ډالۍ وي ځکه چې دوی راباندې ګران دي ناست خوا کې د اشنا یم وایي واه ناست خوا کې د اشنا یم وایي واه غزلې ورته وایم وایي واه او ارشاد کړي زما سترګې له خوب ډکې ارشاد کړي زما سترګې له خوب ډکې د زړه په زور لګیا یم وایي واه مننه او عجب غوندې منظر دی یار شین دی له خندانه عجب غوندې منظر دی یار شین دی له خندانه او زه ویر کړم په ژړا یم وایي واه او وروستی بیت وایي چې ووایم ستا نه یم وایي نه چې ووایم ستا نه یم وایي نه چې ووایم چې ستا یم وایي واه مننه کوو نو بیتونه له بیتونو وروسته غزل دی وایي زار دې له مینې که په ما چرته احسان کوې زار دې له مینې که په ما چرته احسان کوې د وجود برخه مې ډېر پام به په ځان کوې مننه او زموږ د تر زمانو سوله د تربور سره وکړه زموږ د تر زمانو سوله د تربور سره وکړه او اسکر وروره ځان به کلک لکه سندان کوې مننه زموږ د تر زمانو سوله د تربور سره وکړه اسکر وروره ځان به کلک لکه سندان کوې او لیدل د نه قضا کوم درته شیبې شمارم لیدل د نه قضا کوم درته شیبې شمارم سریال کې وړکیا ټول خویونه د جانان کوي مننه او جنگ می خوخیږي نه بیخي زما خوخیږي ده جنگ می خوخیږي نه بیخي زما خوخیږي ده چې زه ښکنځل کومه ته راته قربان کوي مننه جنگ می خوخیږي نه بیخي زما خوخیږي ده چې زه ښکنځل کومه ته راته قربان کوي او اوس مې د ځان کا حالات ګډوډ دي ړندا ماشي اوس مې د ځان کا حالات ګډوډ دي ړندا ماشي سبا ته څه معنا چې مخ وهې ارمان کوي مننه اوس مې د ځان کا حالات ګډوډ دي ړندا ماشي او سبا ته څه معنا چې مخ وهې ارمان کوي او دی لیونی دی خو ته هم په خدای کروغوي دی لیونی دی خو ته هم په خدای کروغوي چې په اقبال باندې د روغ سړي ګمان کوي اقبال صاحب ډېر عالي مننه اقبال صاحب غزل موارد نور قضاوت به لیدونکو ته پرېږدو اقبال صاحب موږ خو د سیرې او نوم سره اشنا یو که لیدونکو ته په خپله ځان ورپېژنو مهرباني به مو وي مننه پاچا صاحب زه
اقبال نوم مې پوره نوم مې شهید الله اقبال دی د خوست ګلالي خوست د اسماعیل خیل منځي ولسوالۍ اوسېدونکی یم او همدا معرفت بس و نو که د زده کړو په اړه معلومات ورکړم اقتصاد پوهنځي نه فارغ یم او اوس فعلا خپل ګران هیواد افغانستان لپاره په دنده خدمت بوخت یم. ښه ډېر ښه بریا به درته غواړو. اقبال صاحب که دا راته ووایې چې څومره وخت کېږي چې تاسو د شعر میدان ته راغلي یې؟ نو دا شعر خو د ښوونځي په دوره کې ما شعر لیکل پیل کړي وو ځکه هلته مو ښوونځي کې چې خبر هلته وخت ډېر و که نه مصروفیتونه زیات نه و نو شعر مې هملته لیکه خو کله چې پوهنتون هم خلاص شو د درسونو نه بېغمه شوم نو بس له هغې وروسته ورته څه خبره ولګېدم نو شعر لیکم ته راغی. اقبال صاحب ستاسو په اند شعر یعنې څه او شاعر یعنې څوک؟ شعر یعنې یو هنر شاعر یعنې یو انځورګر زما په اند. اقبال صاحب کوم شعر ته ښه شعر ویلی شو؟ هغه شعر چې د زړه درد پکې مثلا هغه ښه شعر دی چې د زړه په زور نه مثلا په زور نه وي لیکل شوی د زړه په وینو لیکل شوی وي د زړه وینه راخیستل شوی وي هغه په قلم کې کارول شوی وي هغې نه یو غزل راوتلی وي نه په زور باندې لیکل مثلا او نه فرمایشي شاعري شعر هغه شعر ښه شعر دی چې د زړه په زور لیکل شوی وي او د چا نغله شوی نه وي. اقبال صاحب یوه پوښتنه کوم هغه دا چې ته چې هر وخت وغواړې شعر لیکلی شی او که په ځانګړو حالاتو کې باید شعر ولیکې مخکې مې کولی شول چې هر وخت مې غوښتلی وای چې شعر مې لیکلی وای که هغه خدای د غمونه نه راولي که هغه به خوشحالي وه که غم و که همداسې وخت و ما شعر لیکم خو اوس ځانګړی وخت ځکه چې اوس مصروفیتونه زیات شوي دي دنده ده ټوله ورځ دنده کې سړی مصروف وي شپې چې راشي نو بیا شپې دومره وخت نه وي سړی مثلا شعر ولیکي چې کورنۍ سره ورونو سره همداشان ملګرو سره انډیوالانو سره ناستیل په پاتې کېږي نو یو ځانګړی ژوند دی اوس نو اوس شعر لیکل ځانګړی وخت غواړي. اقبال صاحب لیدونکي به دې په تمه وي چې ستاسو د خولې خواږه خوږه غزل واورئ مهرباني غزلونه به درڅخه اورئ. مهرباني مننه کو خوشحاله نه دي بیا هم ګیلې ډېرو خلکو وکړې زما د زړه په وینو مزې ډېرو خلکو وکړې مننه ته ولې غلي پاتې شولې ووایه یو څه ته ولې غلي پاتې شولې ووایه یو څه اشنا زما خلاف خو کیسې ډېرو خلکو وکړې مننه او ما نه ویل امین ما ویل وچې مشخلې ما نه ویل امین ما ویل وچې مشخلې په تا پسې لالي اخیرې ډېرو خلکو وکړې او نه راغلو نه به راشي چې ستا دغه بېغوري وي نه راغلو نه به راشي چې ستا دغه بېغوري وي پاچا صاحب د منارې ډېرو خلکو وکړې مننه او پوره مې نه د ګوله ګني وخته به ومړ پوره مې نه د ګوله ګني مخته به ومړ په تا زما د مرګ ارادې ډېرو خلکو وکړې او یو تنه چې خاند ملالیه په غربت یو تنه چې خاند ملالیه په غربت په ما باندې ستم او کانې ډېرو خلکو وکړې مننه یو تنه لالیه یو تنه چې خاند ملالیه په غربت په ما باندې ستم او کانې ډېرو خلکو وکړې او جدای سره نکړو غني ډېرې وکړو بس جدای سره نکړو غني ډېر وکړو وس زما او ستا ترمنځ ګنګوسې ډېرو خلکو وکړې او دا بیت کمرمین صاحب ته ډالی دی وایي ستا په ډول ښکلې پکې نه ښکاري قربان ستا په ډول ښکلې پکې نه ښکاري قربان په کلي کې خو تورې جامې ډېرو خلکو وکړې مننه او یوازې زه اقبال نه یم چې اوس ومه تک تور یوازې زه اقبال نه یم چې اوس ومه تک تور او په مینه کې له ځانه لمبې ډېرو خلکو وکړې. نو باچا صاحب تاسو هر وخت رانه غوښتنه کوئ چې تاسو موږ ته ترنم کوئ نو ترنم کومه هیله ده چې د اورېدونکو خوښ شي او دا به مې لومړی ځل ترنم وم دلته مثلا یو داسې پاڼه کې زما خو د ژوندون په تا روانه ده خبره زما خو د ژوندون په تا روانه ده خبره جانانه که ترانه شي نورانه ده خبره جانانه که ترانه شي نورانه ده خبره ری بار وایل چې نه یادوم نور مهر کړی
ری بار ویل چې نه یادوم نور مهر کړی دروغ وایي که کړي د جانانه دا خبره واه اقبال صاحب واه دروغ وایي که کړي د جانانه دا خبره زما خو د ژوندون په تا روانه دا خبره نو جانانه که تران شي نورانه دا خبره یوازې د رقیب غاړه کې واچوله سونه یوازې د رقیب غاړه کې واچوله سونه زما د مړ کېدو ډېر اسانه دا خبره زما د مړ کېدو ډېر اسانه دا خبره نو جانانه که تران شي نورانه دا خبره ای دومره راته ګران شولې چې ژوند مې درته ویلی ای دومره راته ګران شولې چې ژوند مې درته ویلی وتلي اوس له ګرانه او له جانه دا خبره وتلي اوس له ګرانه او له جانه دا خبره او زما خو د ژوندون په تا روانه دا خبره نو جانانه که ترانه شي نورانه دا خبره د ستا د ښکلو سترګو هېرول زما دپاره د ستا د ښکلو سترګو هېرول زما دپاره قربان دې شم لرې له امکانه دا خبره قربان دې شم لرې له امکانه دا خبره زما خو د ژوندون په تا روانه دا خبره نو جانانه که ترانه شي نورانه دا خبره څه زه خو لیونی در پسې اوس نه یم جار څه زه خو لیونی در پسې اوس نه یم جار اقباله ګوله ډېره له پخوانه دا خبره اقباله ګوله ډېره له پخوانه دا خبره زما خو د ژوندون په تا روانه دا خبره جانانه که ترانه شي نورانه دا خبره جانانه که ترانه شي نورانه دا خبره مننه مننه اقبال صاحب ډېر زیاته مننه خوندور ډېر خوندور ترنم و څو شېبې مو د ترنم په ټال وزنګوله بلا خوند مو ترې واخیستو نو زما فکر لیدونکي به هم بلا خوند ترې اخیستی وي اقبال صاحب په دې وروستیو کې ستا د خوښې غزل اورم مننه کوم خدای دې وکړي چې د اردونکو ترنم خوښ شوی زه ترنم زیات نه کوم او دې غزل ته مې ځانګړی ترنم خپل جوړ کړی و کمپوز ما ته خپل هم دا غزل زیات خوند راکوي او ځان سره ډېر زیات زمزمه کوم وروستیو کې د یو غزل وایم دا چې د اردونکو وخت مو نه ولید نیولی که نه وخت ډېر وریک دی نوې غزل دی د ګلاب غوندې سړی دی وخلک کې د ګلاب غوندې سړی دی وخلک کې پرې بایللی مې زړګی دی وخلک کې او نغري کې ناسته ما پسې ژړېږي نغري کې ناسته ما پسې ژړېږي پلمه کړی لوګی دی وخلک کې مننه او مجبوري د ګني دا خور مسته نه ده مجبوري د ګني دا خور مسته نه ده په سرک کې ویړ ټکری دی وخلک کې مننه هغه څوک له مانه نشي بیلولی هغه څوک له مانه نشي بیلولی په مړوند کې مې بنګړی دی وخلک کې او کله کله خو رقیب ته هم خندېږه کله کله خو رقیب ته هم خندېږه درمیان دی لیونی دی وخلک کې مننه وروستی بیت چې څه وایي چې څه وایي اقبال ښه کوه منه یې چې څه وایي اقبال ښه کوه منه یې لږ زیدي دی مندوزی دی وخلک کې لږ زیدي دی مندوزی دی وخلک کې مننه اقبال صاحب ډېره زیاته مننه آباد اوسې چې خپل قیمتي وخت مو زموږ سره قربان ستاسې له مینې ستاسې له احساس او ستاسې له پیرزوینو ډېره زیاته مننه کوم چې خپل قیمتي وخت مو ضایع کړ زما غوندې د یو ملنګ سړي پوښتنه مو وکړه او دلته راغلی تکلیف مو وایستو په دې روژه کې
خدای دې تاسو نه ټولو مسلمانانو روژې لمونځونه قبول کړي او ګران افغانستان کې د خدای تعالی سوله او امن راولي او د یو پاک د کرونا نه پاک د یو آباد سپېڅلي او پرمختللي افغانستان په هیله. د شاعرانو درې پاڼې قدرمنو لیدونکو دا وه د شهید الله اقبال صاحب سره مناقات. تر بلې بیا چې موږ د بل شاعره پورې ځو نو تر هغې در څخه زه عصمت پاچا او د کمرې په برخه کې یاد صاحب اجازه اخلو. الله په امان.